وم زری اجازه نه وه وم زری اجازه نه وه مزدورۍ کې د دمې اجازه نه وه ما به ستا سلامتۍ ته وی نیولې ما به ستا سلامتۍ ته وی نیولې خو اختر کې د روجې پاچا ته سر په دغه نه کړ ښکته ما پاچا ته په دغه سر نه کړ ښکته چې انسان ته د سجدې اجازه نه وه چې دننه نشم زړه ته د ضمیره چې دننه د زړه ته نشم ضمیره وی بندې دروازې اجازه نه وه. سلام ستړي مشي وخت مو په خیر. د پټو لالونو د ادبي خپرونې درنو ملګرو ستاسو ادبي ملګری احمد الله وپای ما یو ځل بیا درته د پټو لالونو په ادبي خپرونه کې ډیر زیات سلامونه مینه او هرکله د ډیرې ملګرو په غوښتنه بیا هم خوشبختانه مروري ولسوالۍ ته راغلی و چېرته چې زموږ ځوان ملګری خوږژبی شاعر شهاب الدین شاداب اوسېږي. د شاداب صاحب نه یوه خپرونه مخکې ریکارډ کړې چې ډیرې ملګرو خوښه کړې کتلې شیر کړې ده. د ډیرو ملګرو په میسیجونو زنګونو او په کمنټو دغه د شاداب صاحب سره دغه خپرونه بیا خوشبختانه را جوړه ده. شاداب صاحب ته په خپرونه کې ښه راغلاست ستړي مشي ورکړئ. سلامونه شاداب. ډیره زیاته مننه وپا صاحب سر کې خو تاسې ته سلامونه تاسې ته په ډیر درناوي له تاسې څخه ډیره مننه کوم چې بډې مو رانغښتي دي او د پښتو ادب لپاره خدمت کوئ او له هغو مینوالو مننه دا چې مخکې یو خپرونه موږ ریکارډ کړې وه تا سره وپا صاحب له ټولو مینوالو مننه کوم چې بیا موږ اوري زموږ غوښتنه کوي. ډیره زیاته مننه مینوال دي ژوندي دا د همدوی برکت دی انشاءالله د همدوی په ملاتړ به نور هم مخکې ځو له ټولو مننه کوم. ډیره زیاته مننه کوم شاداب صاحب. په هغې خپرونه کې تفصیلي پوښتنې هم شوي دي ستاسې د ژوند په اړه د شاعرۍ په اړه په دغه ټولو موضوعاتو خبرې شوي دي. نو راځو دغه درانه ملګري ستاسې د شاعرۍ ډېره غوښتنه کوي. راځي په لومړي سر کې یو غزلې نظمې په لومړي سر کې یو غزل درته وایم وایي چې خبره درته کومه خو خبره قیمتي ده خبره درته کومه خو خبره قیمتي ده له تا سره نیزه ما سره زغره قیمتي ده او ما وژني ملغلره مصنوعي له ما نه اخلي ما وژني ملغلره مصنوعي له ما نه اخلي چې زه یم قیمتي که ملغلره قیمتي ده او هغه سړی زخمی کړي دا له واره سړی وژني هغه سړی زخمی کړي دا له واره سړی وژني دا څوکه د بڼو دی له خنجره قیمتي ده او انځر یم جنتي یم ته کجوره جنتی انځر یم جنتي یم ته کجوره جنتی منمه چې کجوره له انځره قیمتي ده او له مینې جوړه شوې ده او مینه پکې اوسي له مینې جوړه شوې ده او مینه پکې اوسي دا یوه ټوټه د غوښې له تا سره قیمتي ده د مینې جوړه شوې ده او مینه پکې اوسي دا یوه ټوټه د غوښې له تا سره قیمتي ده او پخوا به د هنر ارزښت بیخي ډېرو شادابه پخوا به د هنر ارزښت بیخي ډېرو شادابه ګمان کوم پیسه اوس له هنره قیمتي ده. ډېره زیاته مننه کوم شاداب صاحب. واقعا چې خواږه الفاظ دغه غزل پر کرښو ښکاري. شاداب صاحب دغه په یو غزل دو غزلو دی نه پرېږدو د ډېرې ملګرو غوښتنه ده راځو بل غزل هم له تاسې اورو. ډیره زیاته مننه وپا صاحب. دغه غزل مینوال دی په غور واوري او تاسې ته ډالۍ چې راپاڅېږئ چې کړو دا خپل فکرونه په ګډه راپاڅېږئ چې کړو دا خپل فکرونه په ګډه چې ټول جهان رڼا شي هم شي زړونه په ګډه ګمان کوم په کلي کې به نن جنازې نه وي ګمان کوم په کلي کې به نن جنازې نه وي ما ولیدلې دلته یو څو جونه په ګډه او په شعر کې مې د سولې انګازې خورې ورې کړې په شعر کې مې د سولې انګازې خورې ورې کړې کاغذ باندې نڅېږي د شعرونه په ګډه او نور ظلم د ظالم په مونږ اوج ته رسېدلی نور ظلم د ظالم په مونږ اوج ته رسېدلی خدای خیر دی خیر کړه اسمانونه په ګډه او بادشاه د بادشاهانو لره اوبر پښتانه یو کړه بادشاه د بادشاهانو لره اوبر پښتانه یو کړه چې رامو شي په ژوند کې امیدونه په ګډه او نړۍ داسې ګډېږي لکه ډمه په محفل کې نړۍ داسې ګډېږي لکه ډمه په محفل کې تاویږي ترې شادابه علمونه په ګډه ډېره زیاته مننه علمونه په ګډه. ډېره زیاته مننه کوم شاداب صاحب. خوندور غزلې دي خواږه بیتونه دي. شاداب صاحب کم نظمي
نظم ډیره زیاته مننه وفا صاحب. نظم خو پخوانی دی خو تا سره مې نو شریک کړی و، مینوال هم نه دی اورېدلی. نظم په دې ډول دی چې زه افغان یم جنابه، مسلمان یم جنابه، د الله ټول قدرتونه زه یې منم، کتابونه منم، ځمکې هم ودي او ودي اسمانونه. زه په دین باندې مین یم، زه پټان یم، پښتین یم، زما بچي هر ځای قتلیږي، نو په موږ څنګه جهاد کیږي؟ چې یقین مې په الله دی، هم په آدم او په هوا دی، محمد مې پیغمبر دی چې تر ټولو معتبر دی، چې ملت مې ابراهیمي دی او مذهب مې حنفي دی. له دې ټولو برخمن یم او جنت ته هیلمن یم. دلته دین خلاف هیڅ هم نه پیښیږي، نو په موږ څنګه جهاد کیږي؟ دې کتاب زما قرآن او ادم مې دی. پلارجان کال کې یو میاشت مې روژه ده، کلمه مې طیبه ده، جوړونکی د دنیا دی، په هغه مې عقیده ده. اول بیت المقدس اوس قبله زمونږ کعبه ده، دا منم الله عالم دی، محمد زمونږ معلم دی، چې دا هر څه مې هیواد کې منل کیږي، نو په موږ څنګه جهاد کیږي؟ د عذاب توري څلور دي، د ثواب توري څلور دي، محمد نوم څلور توري، د کتاب توري څلور دي، د الله نوم څلور توري، د موسی نوم څلور توري، د یوسف نوم څلور توري، د عیسی نوم څلور توري او څلور دي. کتابونه هم څلور دي، مذهبونه امامان مو هم څلور دي، رسولان مو هم څلور دي. موږ منو چې دا څلور نه پنځه کیږي، نو په موږ څنګه جهاد کیږي؟ زه منم شرعي قانون په هغې کومه ژوندون، بس چې هر ځای مسلمان دی ورته غواړم سکون. نه یهود نه انګریزان یو، نه مشرک نه کافران یو، د هندو په شان مو مړی نه سوځېږي، نو په موږ څنګه جهاد کیږي؟ د دوزخ په تکلیفونو، په زخم او په اورونو، په جنت کې په خوندونو، په ویالو او شرابونو، هو ټول عمر به ژوندون وي او په نشتون د مرګونو. زه لرم عقیده ښه پوره او ښه پخه، دا منم چې دا دنیا به هم نړېږي، نو په موږ څنګه جهاد کیږي؟ ښه پوهېږي چې انسان یم، په سمه لار روان یم او کلک مې په ایمان یم، د هر چا نه قربان یم، بیا هم څیرې ګریوان یم، پاک سپېڅلی مسلمان یم، نو خیر دی که افغان یم. شاداب وایي کافر ورځ په ورځ زیاتېږي، نو په موږ څنګه جهاد کیږي؟ واه له دغه نظم نه وروسته خبرې کول هم زړه مې نه غواړي. شاداب صاحب زموږ د خپرونې وخت هم ډېر مختصري، راځو وروستۍ غزلې بیتونه هر څه چې مهرباني وکړئ، غزلې نظم بیتونه. ډېره زیاته مننه وفا صاحب. وروستي څو بیتونه به درته وایم، خو له هغې مخکې یو غزل مې تېره ورځ سوشل میډیا باندې شیر کړی و، بیا ملګرو ډېره غوښتنه کوله چې نظم په دې ډول ټولو مسافر وروڼو ته دې ډالۍ وي چې په ژړاګانو په سلګو خاورې په سر ویده شوم، په ژړاګانو په سلګو خاورې په سر ویده شوم، بېګا شپه بیا زه په تصویر د مسافر ویده شوم. ما ته نن بیا خان صاحب زما مزدوري رانه کړله، ما ته نن بیا خان صاحب زما مزدوري رانه کړله، څه ستړی ستړی ناامیده در په در ویده شوم، او په بخملي پالنګ کې خوب به راته نه راته خو، په بخملي پالنګ کې خوب به راته نه راته خو، چې مې دا ستا په څنګل کې خود خپل سر ویده شوم، او هغه شیبه هغه صحنه به زما هیره نشي، هغه شیبه هغه صحنه به زما هیره نشي، شپه د وصال کې چې له تا نه مرور ویده شوم، او شادابه ویښ وم تر ناوخته پورې شعر مې لیکو، شادابه ویښ وم تر ناوخته پورې شعر مې لیکو، چې مې د خیال کوم ترې وڅنډو وزر ویده شوم. مننه. دا وروستي بیتونه د څلور بیتونه دي وفا صاحب، دا ټولو مینوالو ته ډالۍ دي چې قسم درته کومه څه بل شان ځان ته غره دی، قسم درته کومه څه بل شان ځان ته غره دی، د وچې د ناوچې مې جانان ځان ته غره دی، او دا ستا غوندې شخصیت دي پکې سترګې پرانیستلي، دا ستا غوندې شخصیت دي پکې سترګې پرانیستلي، نو ځکه محمده دا جهان ځان ته غره دی، دا ستا غوندې شخصیت دي پکې سترګې پرانیستلي، نو ځکه محمده دا جهان ځان ته غره دی، او زړګی لکه دریاب لرم شتمن یم عاجز یم، زړګی لکه دریاب لرم شتمن یم عاجز یم، یو څاڅکی زړه لري د پیسو خان ځان ته غره دی، او چا وویل په یار کې د کوم بد خوی شته که نشته، چا وویل په یار کې د کوم بد خوی شته که نشته، ما زر زر ورته وویل چې قربان ځان ته غره دی. ډېره زیاته مننه کوم شاداب صاحب چې وخت هم راکړو، د دوهم ځل لپاره را سره په خپرونه کې کېناستئ، خواږه خواږه شعرونه، نظمونه، غزلې، بیتونه هر څه م راډالۍ کړل.
ډیره زیاته مننه کوم په وروستۍ کې دغه درنو ملګرو ته کوم پیغام رسول غواړئ مهرباني. ډیره زیاته مننه. پیغام مې دا دی ټولو مینوالو ته چې یو موټی شئ، سره یو شئ تر څو وطن مو پرمختګ وکړي او له سیالانو سره سیال شئ. او له ټولو مینوالو مې همدا هیله ده چې همدغسې زلمي لکه د وفا صاحب چې د پښتو ادب لپاره کار کوي، پرته له کوم مزده د پښتو ادب لپاره کار کوي، دوی تشویق کوي تر څو دوی نور هم پر مخ لاړ شي او دغسې زلمي نور هم راوټوکېږي. ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه کومه. درنو ملګرو ستاسې هم ډیره زیاته مننه کومه چې تر دغه ځایه را سره وئ. دغه ویډیو هم د نورو ویډیوګانو په څیر لکه له شاداب صاحب نه مو تېره خپرونه ریکارډ کړې وه، ډیرې ملګرو خوښه کړې وه، هغې وکتله، د نورو ملګرو سره شیر کړې وه. نو تاسو هم دغه خپرونه خوښه کړئ، د نورو ملګرو سره شیر کړئ. یو ځل بیا چې ستاسې مخې ته راځم تر هغې مو په پاک رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې درته وایي. الله پامان.